تاسو ته مو ویډیو کې ویل چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې د فارکس د اورز په هکله او سیشن په هکله زه غږېږم. سیشن ګورئ موږ په فارکس کې 3 سیشن لرو، ایشیا سیشن، لندن سیشن، نیویورک سیشن. هر یو سیشن لپاره بېلابېل وختونه دي. د هغو وختونو په کتلو سره موږ څه کوو ټریډ کوو. نو راځو یو سره ګورو. البته دغه فارکس اورز او یا هم سیشنونه چې کله موږ ګورو نو دلته موږ 2 سورسز لرو چې دا 2 سورسز ډېر زیات کارول کېږي او د دې لپاره چې موږ ته ټایمونه او هر څه مشخص شي نو دا ډېر زیات مهم دی. یو خو همدا دی چې مثال موږ ځو د ګوګل کې لیکو مثال فارکس مارکیټ اورز صحیح دی. دا به کلیک کوو، په دې باندې دا به وهو او راځو په چیش باندې په دې باندې دلته کلیک کوو. نو کله چې موږ په دې باندې کلیک کړو نو دلته څه کېږي دا یو شو او بل به موږ بل ویب سایټ چې موږ هلته ضروري دی چې موږ باید پیدا کړو هغه بیبي پیپس دی چې دا ډېر زیات مهم دی. نو کله چې موږ بیبي پیپس باندې کلیک کړو نو دلته څه کوو په دې باندې موږ کلیک کوو. نو دا 2 دانې دي. دا هر یو د فارکس د وخت او د هر یو سیشن په حساب باندې موږ ته ټایم ښیي چې په کوم ټایم کې بهتر وخت دی او ښه وخت دی او موږ کولی شو ټریډ وکړو. صحیح دی. نو اخر کې به تاسو ته یو ښه ټپس تاسو ته ښیم او تر اخره پورې ویډیو کې راسره مل اوسئ. صحیح دی. راځو فارکس مارکیټ اورز ته ګورئ. په دا باندې لږ معلومات درکوم بیا بل ته ځو او وخت نه ضایع کوو. صحیح دی. ګوره موږ لرو 3 سیشنه لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي. نو بهترین وختونه کم یو دي مثال که نه چې موږ بیسټ ټایم چې ټریډ وکړو نو هغه د لندن او نیویارک سیشنونه دي چې دا دواړه سیشنونو کې موږ کولی شو چې ډېر زیات تمرکز ولرو. صحیح دی. نو بیا راځو دې کې چې مثال کوم ځای کې تاسې اوسېږئ په هماغه حساب باندې تاسې کولی شئ فارکس چیپ منټر په دې باندې تاسې استفاده وکړئ. دلته راشئ، دلته مثال دغلته یې وګورئ او کوم ټایم کې چیرې اوسېږئ. زه خپله مثلا په اروپا یا برلین انتخابومه. نو چې کله زه دا انتخابومه نو په دغه حساب باندې دغه ټایم دی او که چېرته مثال زه لیکم مثال دلته یو بل ځای مثلا اروپا امسټرډم زه لیکم ګوره د امسټرډم ټایم فرق کوي بیا یو اندازه، خو دومره فرق نه کوي ځکه چې دا سیم اروپا دی سره نږدې دي په دغه ټایم. یا مثال بیخي اروپا نه وځم زه لیکم یو اس مثال که نه زه راځم یو اس ته تر څو چې مثال دغه ټایم کې لږ ذره فرق راشي او امریکا مثال نیویارک او یا هم مثال دلته راځو لاس انجلس به ولیکو مثال. صحیح دی. په دې باندې ما کلیک کوم. ګورئ ښه دومره مخکې 4 و دلته 15 راغی. صحیح دی. 15 په دغه ساعت باندې شروع کېږي. نو دلته د تاسې مثلا افغانستان کې یاستئ یا کوم بل ځای کې یاستئ کله چې تاسې هغه وخت هغه ځای تاسې ولیده د هغې دلته په مشخص کولو سره تاسې کولی شئ چې هغه ټایم او وخت ته معلوم شي. صحیح دی. نور مخکې ځو فارکس موست اکټیو سیشن باندې ګورو او کوم یو دی او یا هم ډېر زیات اوورلاپینګ کوم یو دی. ډېر زیات اوورلاپینګ په اوورلاپینګ باندې موږ ځان پوه شو چې اوورلاپینګ بیا څه شی دی او مخکې ځو په دې باندې ځان پوهوو. ګورئ دلته ګوره فارکس ټریډینګ اورز فارکس ټریډینګ ټایم ګوره ښه دغلته تاسې هم لوستلی شئ او کتلی شئ. ډېر نه غږېږم ځکه چې ویډیو اوږده نه شي. نو دلته هم د تاسې لوستلی شئ او کتلی شئ. کله چې دې ویب سایټ ته راغلی نو دلته بیا بل دی چې مثلا کوم یو مثلا اوورلاپ په دې باندې چې 2 سیشنونه سره یو ځای شروع شي. ګوره ښه دلته وګوره اوورلاپ مثلا لندن سیشن کې هم او نیویارک سیشن دواړه سره یو سیم ټایم دی. مثلا کوم ځای نه دا اوورلاپینګ کېږي 8 بجو نه تر 19 تر 11 بجو پورې اوورلاپینګ یعنې سیم دواړه اکټیف دي. دواړه سیشنونه سره یو ځای اکټیف کېږي. همداشان دلته ټوکیو شو ټوکیو او سیډني شو چې اسیا سیشن دی او د اکټیف دومره ډېر نه دی. نو په دغلته لږ ګوره تقریبا 8:30 بجې یا هم 7 بجې شاوخوا حساب کړه تر 1 بجه پورې دا څه دی دواړه سره لکه اوورلاپینګ دي ځکه چې دواړه سیشنونه سره اکټیف دي. همداشان دخوا ده. نو دلته بیا ایشیا سیشن چې دی دومره ډېر اکټیف نه دی. ولې د موست اکټیف اورز هایست والیوم چې دی هغه د لندن او نیویارک سیشن دی چې دا ډېر مهم دي. دا دواړه په دغه ټایم کې موږ ګوره له 3 بجو نه نیولې تر څو بجې پورې تر 14 او یا هم 7 بجو پورې مثال په دغه ټایمونو کې دواړه سره لکه اوورلاپ هم دی او له 3 بجو نه نیولې تر ماښام مازدیګره پورې ماښامه پورې البته خپل وخت او ټایم سره په کتو سره ډېر زیات اکټیف دی او موست والټیلیټي بازار کې ډېر زیات ټریډران فعال دي. نو کولی شئ تاسې دغه
ټریډران او یا هم د مارکیټ د فعالېدو په حساب باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات ښه فرصت ترلاسه کړئ. بیا موږ ته ښیي چې مثلا فارکس بروکر په حساب باندې تاسې کولی شئ چې مثلا یو څه لکه څوک بهتر وي هغه تاسې انتخاب کړئ په هماغسې مخکې شئ. فارکس بروکر په حساب باندې بیا تاسو ته زه نور معلومات هم ښیم. او راځو بی پیپس ته چې بی پیپس کې بیا موږ ته څه ښیي. بی پیپس کې موږ ته ښیي چې مثلا فارکس والټیلیټي ټول هر څه حساب موږ ته ښیي چې کوم وخت ډېر زیات والټایل دی، کوم وخت نه دی، پیک سیشن کوم دی. دا پیک سیشن خو هماغه دی چې مثال چې لندن او نیویارک سیشن دی. او بیا موږ ته لوکل ټایم په حساب باندې مثلا کوم وخت دی، دا لوکل ټایمونه دي ګوره ښه. دا اسیا سیشن شو، صحیح دی، ایشیا سیشن شو، او دا د لندن او دا د نیویارک سیشن لوکل ټایم. او همدارنګه کوم یو دی ای اس ټي او یو ټي سي په حساب باندې. ای اس ټي ایسټرن سرونګ ټایم دی، او دا بل هم دی چې کوم یو باندې تاسې وخت او منظم دی په هغه حساب باندې تاسې کولی شئ چې مثلا شروع کې او یا هم بازار کې اکټیف اوسئ. نو په هغه صورت کې تاسو خپله پرېکړه وکړئ. صحیح ده. نو راځو بیا دلته بیا ایوریج پیپ موومنټ چې کوم فارکس په سیشن کې ډېر زیات والټیلیټي لري چې هغه کوم یو دی. ګورئ تر ټولو زیاته چې ډېر زیات دی هغه ما مخکې وویل چې د یوروپ یو اس ډي نیویارک سیشن او ګریټ برټش پاوند یا د لندن سیشن دواړه سره ډېر زیات څه دي، ډېر زیات سره لکه والټایل دی او ډېر زیات په دې کې موږ د مارکیټ لیکوډیټي ګورو چې ګوره 129 لندن دی او دا یې 9 نوي دی. دا نورې دومره ډېرې دي. دا ګوره یوروپ او یو اس ډي چې دی 2 دی او دا دومره دی او دا شاندار دی. د نورو فیصدي نسبت د هغه ته دومره زیات نه وي، خو یعنې هغه ایوریج پیپ موومنټ د دواړو د ده ډېر زیات دی، د لندن او د نیویارک سیشن ده. نو مخکې ځو ډېر زیات اکټیف او والټایل اور چې دی هغه د مارکیټ کې ګورئ کوم یو دی، هغه د لندن سیشن دی او نیویارک سیشن دی، لکه څنګه چې په دې ګراف کې ښیي. یعنې دا ټول هر څه د ځان نه وایم، دا د ثبوت او د سورس له لارې زه تاسو ته دا ټول ښیم چې دا تر ټولو زیات کارونکی دی. نو په آخر کې ما تاسو ته ویل چې د مهم ټپس تاسو ته ښیم چې کوم وخت کې تاسې باید ټریډ وکړئ، کوم ورځې. ګورئ دوستانو تاسې پوهېږئ چې مثلا 3 سیشنونه دي او بیا فارکس چې په هفته کې 15 ورځې او 6 ورځې او یا هم تقریبا 6 ورځې دی فعال وي. ګورئ دوستانو نو په هفته کې تر ټولو بهترینې ورځې هغه څه شنبې دی، چهارشنبې او پنجشنبې دی. شنبې او وبخښئ دوشنبې، شنبې او یکشنبې دواړه آف دی، یعنې رخصت دی او مارکیټ کلوز وي. او راځو دوشنبې ته او جمعې پر ورځ. دوشنبې ته دومره ډېر ټریډران او سلو وي او دومره ډېر زیات مثلا هر څوک اکټیف نه وي او یا هم نوی له کاره او یا له رخصتۍ نه راوتي دي او اوس له مثلا مارکیټ کې کېږي او دومره ډېر قوي نه وي او مارکیټ ډېر په سلو ارام حالت کې وي. همداشان دا بل کله چې د جمعې ورځ راځي نو جمعې ورځ هم د ختمېدو په حساب باندې خلک ځي کور ته خپل نور مسایلو ته مثلا توجه کوي. نو په هغه حساب باندې ډېر زیات والټیلیټي نه وي. نو په دغه درې ورځو کې چې سه شنبې، چهارشنبې، پنجشنبې دا ډېر زیات والټیلیټي دی او بهترینو ساعتونه همدا له 3:30 تر 10 بجو شاوخوا په دغه ټایمونو کې چې تاسې کولی شئ ټریډ وکړئ. نو دا بهترین وخت دی او بهترین ساعتونه دي چې تاسې کولی شئ چې ټریډ وکړئ. نو دا و هغه ټپس چې ما تاسو ته وښوده او یا معلومات چې په خپل هغه موقعیت په کتو سره ټایم تاسې کولی شئ مشخص کړئ، په هماغه حساب باندې تاسې کولی شئ ټریډ وکړئ. صحیح دی. نو دوستانو هیله ده چې تاسې پوه شوي یاستئ او یا هم په دغه سورس چې ما تاسو ته دلته پرووایډ کړ او یا هم دلته ما اماده کړ تاسې ویې لیده او که چېرته بیا هم کوم کمک کاستی وي یا هم زه پرې پوه شوی یا مثلا مسټیکنلی چې دلته هغه راغلی وي کمک کاستی راغلی وي، نو تاسو نه هیله کوم چې په کمنټ کې راسره شیر کړئ او یا هم تاسو ته کوم ټاپک ډېر مهم دی په هغه باندې زه وغږېږم هغه تاسو ته زه کلیر کړم. او ځینې ملګرو ځینې دوستانو ځینې ټاپکونو لپاره ماته هغه کړی په هغه باندې هم کار روان دی، انشاءالله هغه هم مخته ځي. خو بیا هم که چېرته تاسې پوه شوي نه یاست انشاءالله زه به بل ویډیو جوړوم او تاسې ته چې څومره زما وخت وي هغه زه در رسوم. هیله ده چې دا ویډیو تاسو ته ګټور تمام شي او تاسې وخت مې ضایع کړی نه وي. نو بیا هم که ویډیو تاسې خوښه کړې وي هیله ده چې تاسې لایک کړئ. چې لایک هم کړه نو دا په دې معنی ده چې زه پوه شم چې تاسو دا خوښ کړی دی او تاسې پوه شوي یاستئ. نو تر بیا ښې چارې د الله په امان. سلام علیکم.